دا نن سبا دومره د بې عزتۍ ولې ډېرې شوې؟ خو موبایل ورسره ده، په موبایل کې ښځې راځي، په هغو ښځو کې هغه خو هغه فاسقې ښځې دي، هغه دی وویني د ده واده نه وي، نو دی سبا په زنا کې واقع ده، خدای نکرده په لواطت کې واقع ده، په غلط نظر استعمالولو کې واقع ده. قسم داسې د چا ایمان مضبوط وي، قسم یې درته قسم ده که پردۍ ښځې ته وګوري، خو چې یارې د انسان ایمان قوي سي په باطن کې د ایمان نور غالبه سي، بیا دا ګناوې مغلوبې سي، بیا سړی دا نسي کولی، ځینې سوځي له هغې ګناه بیا. کنې دا دې سړی نه وایي چې زه عالم یم، زه سپین ږیری یم، زه ملا یم، زه حاجي یم. فیض الله خلیفه صاحب مولوي صاحب دې پېژني، سپین ږیری عالم د دوره درس یي، 2 ودونه یې دي، اوس پې ځوان 3 وي، ده قسم کړی و ویل چې ما ته سره زر په کوټه کې کېدې، تر ګهیزه زه هلته یم، زما په ځان دا باور شته چې دا سره زر به یې ورپې نه راوړم، خو چې د پاخه عمر ښځه له ما سره په کوټه کې پرېوځي او زما 2 ودونه هم شته، قسم یې کوي چې زه په ځان باندې باور لرم. خو رښتیا یې ویل خلیفه و، دا به سړی نه وایي چې نه زه خو په ځان باور لرم، دا د انا ضمیر چې دې ځان ته راجع کوي چې انا دا کار خرابوي. سړی به د نامحرمو ښځو سره تعلقات کار کوي په ټول عمر، او شیطان کافر وایي داسې طبیعت لري، په کور کې به د خپله ښایسته ښځه وي، ښایسته دینداره به وي، مسلمانه به وي، ښایسته به وي، ستا خدمتګاره به وي، ستا حاجت پوره کوونکې به وي، حاجت روا به وي د ټولو شیانو، لیکن هغه پردۍ ښځه وایي شیطان په ورځ کې انسان ته 80 وره ښایسته کوي، 80 جوړې د ښایست په اچي، چې مخ ته روانه وي تی ورته غټوي، چې شاته روانه وي کوناټي ورته غټوي. شیطان یې په نظر کې ده ته داسې ورولي، هغه وي دغسې نه، نو دغه ځای سره دې سړی احتیاط کوي. نن سبا ورونو دا ګناوې هم د هر چا خپلې دي، ثوابونه هم خپل دي، کله ما منئ قیامت ته خو مرګ ته خوا سړی ورځي، قسم ده که یو هم پاته سو، لکه یارې چې دی زمانه وه دا به په ځان پر ځای ده، زموږ په وظیفو کې یوه دی وظیفه ده، وایي یو دی ټیم وشي دا دنیا وطنه وي، یو به بیا بیرته دی ټیم راځي چې دا دنیا به وي ته به بیا نه، نو چې څومره پیټی سړی سپکولی شي دومره دې سپکوي. بل موقع دې له لاسه نه باسي، اوس موقع د عبادت ته دلته تلاوت ته بس تلاوت وکړه، دغه بې ځایه مجلسونه، ټوکې ټپرې، خنداوې، غیبتونه، موقع د نفلو د 2 رکعته نفل وکړه، موقع د وظیفې د وظیفه وکړه، تر ټولو په د خپله وظیفه کوشش وکړي چې زړه کنټرول شي. 4 کاغ وایي دا کاغ یې مختاره کوي ابراهیم علیه السلام، دا له وجې د دې چې وایي کاغ کې حرص دی، دنیا جمع کوي سره دی، دنیا جمع کوي سره دی، ډېر حرص وایي په کاغ کې ده، په کاغي کې ډېر حرص ده. مولوي صاحب ګړۍ ته ډېر وګوري، په کاغي کې حرص ده، نو دا د حرص له وجې څخه چې په دنیا کې د سړی حرص نه کوي. ګوري دا دنیا داسې خبیث شی دی، د دنیا په سر باندې ګوري پلار خفه کوي سړی، زوی خفه کوي، ورور خفه کوي، دنیا ډېروي. اوس په موږ کې که د چا ورور لمونځ په جمع ونه کړي نو یوه ورځ څه خوشکې ورته وکړي، 2 ورځې اخر وایي خو لوی ده نه مني، خو که تاوان راوړي، یوه ورځ په دوکان کې 1000 تاوان راوړ، بله ورځ یې 1000، درېیمه ورځ بیا په کور کې پرېږدي، بیا په کور کې وناکه پرېږدي، ځکه دې سړی حرص نه کوي. دا کاغ چې ابراهیم علیه السلام خوښ کوي دا له دې وجې چې دی حریص نسي، حرص ډېر ونه کړي. د دې دپاره ورونو زیاته خبره به ډېره نه کوو، مقصود به ذات خو اصل مولوي صاحب وویل چې کل اختیار یې څه بیان و، زما په زړه کې خو نور بیانونه ډېر دي، خو زه وایم چې موږ ته باید دغه ته متوجه سو چې له دینه څخه باید ګټه واخلو، داسې ونه کړو خدای نکرده چې دا کم سے کم ایمان هم خپلو ښځو ته ونه کړو. په ملایکو به دې ایمان وي، په الله به ایمان وي، په ورځ د قیامت به ایمان وي، په رسولانو به ایمان وي، که چا داسې انکار وکړ